په نړۍ کې لومړنی هوا ته الوتونکی انسان یو مسلمان و چې د عباس ابن فرناس په نوم یادیږي. له نن څخه 1200 کاله د مخه په هسپانیا کې پیدا شوی و چې هغه وخت دا هېواد د اندلس په نوم یادېده چې د مسلمانانو تر واک لاندې و. عباس ابن فرناس چې یو مشهور مسلمان عالم و، ډیر وخت به الوتونکو مرغان ته کتل چې ولې دوی الوت کولی شي او موږ انسانان نه. بلاخره یوه ورځ پریکړه کوي چې به په هوا کې الوزي، تر دې چې وسپنیز وزرونه جوړوي او خلکو ته اعلان کوي چې غواړي په هوا کې د وزرونو په واسطه والوزم. د دې اعلان په اورېدو سره پرې خلک خاندي. خیر کله چې ابن فرناس د قرطبې ښار یو لوړ برج ته ورپورته شو او تر تیاري وروسته یې له برج څخه ودانګل، نو ټول لیدونکي سخت حیران کړل، ځکه ابن فرناس واقعاً په کامیابۍ سره الوت کاوه چې دې الوت تر راتلونکو 10 دقیقو پورې جریان درلود. او له همغې ورځې راهیسې ابن فرناس هغه لومړنی انسان وبلل شو چې تر 10 دقیقو پورې په هوا کې الوت وکړ، چې نن هم د ابن فرناس مجسمه د هسپانیې هېواد په قرطبې ښار کې ولاړه ده. یعنی مسلمانانو پخوا د ستورو له رازونو نیولې تر الوت او طب پورې نړۍ ته لارې ورښولې، خو نن ورځ مسلمانان تر ټولو کمزوري او نورو ته محتاج دي.